زما د کلي خوړ بیخي زما په رنګه دی اوس. زما د کلي خوړ بیخي زما په رنګه دی اوس. نامه یې هغه ده، وجود یې هغه پاتې نه دی. ملګرو سلامونه، امید لرم چې تاسو به خیر. زه بلا موده بعد د خپل کلي دې خوړ ته راکوشم. نو دلته چې مې وکتل دا داسې ځای دی لکه بیخي یو ډاک شي یو ګټې پکې. نو دغه ځایونه درته ښیم. او بله خبره ده چې دا به موږ خپله بدقسمتي وګڼو. دلته چې دا کم خوړ دی د دې نه به خلکو په ټوله اوبه ورکولې او دغه شان خلک به ورته راکوزېدل، ناست به و پکې، ناستې به یې پکې کول. نو ډېر زیات ښکلی ځای، اوبه به بهیدلې. اوس درته دغه ځایونه ښیم، تاسو یې وګورئ. نو ملګرو دا تاسو کتلی شئ دا چې دی نو پټي دي، دې ته به هم د دې خوړ اوبه تلې. اوس د خوړ دا حال دی، تاسو وګورئ بیخي وچ پروت دی. بل زمونږ یوه غټه غلطي دا ده زمونږ د دې کلي د خلکو چې ګن بلای ورته دغه کړلو، کډرې ورته راوویستې. نو د هغې د وجې یو خو اوبه څښا شوې، چې څښا شوې نو بیا بیخي ختمې شوې. بل زه ګورم دلته دا ونې دي، دا هم څه ووایم که پاتې شي څه وخت بعد چې راځم نو کیدی شي دا هم ختمي، خلکو وهلي. او دا تاسو بس لیدی شئ، دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده زموږ دپاره. اوبه او ونې په دې باندې خو موږ پایو، په دې باندې موږ ساه اخلو. نو دا د اوبو حل دی او څه وخت بعد به ونې هم ختمي. بس ملګرو دعا به کوو د خدای پاک نه چې خدای پاک رحم وکړي په موږ باندې. او یو خو ډېره زیاته ګرمي هم ده، نو سوال به کوو چې خدای پاک د خیر باران وکړي. او ورپسې دغه انتخاب شعرونه درته ډالۍ چې بیا دې مرګی راته راورسېږي خو چې لالی راته راورسېږي، په زنکدن کې به تې مخ اړوم که دا سړی راته راورسېږي. او زمونږ کوڅه کې مې کتاب وسېځه چې لوګی راته راورسېږي. اخ ټول انسانیت جاړي چې داسې یو انسان مري چې سر د جانان په سنګل ایښی وي جانان مري. او انسان په انسان دومره خفه کېږي خدایه ولې چې تشه نامه واوري د بېلتون نه په ایمان مري. او یو ښکلي ته کتل مې او ویل مې چې یا ربه، یو ښکلي ته کتل مې او ویل مې چې یا ربه، سبا چې دی هم مري نو دی به هم زما په شان مري. او دا نوې زمانه او دا علی او ازادي، دا نوې زمانه او دا علی او ازادي، په دې کې هم منصور ستا د خبرو په ارمان مري. ګورمه چې چا مینه کړې ده، ما سره رښتیا چا مینه کړې ده. نن یوې ماشومې خپل بابا ته وې تا سره بابا چا مینه کړې ده. او خلک خپلې فاصلې وهي لګیا دي، پښتانه یو بل له خپې وهي لګیا دي. هغه ما تا ته چې وې شراب حرام دي، هغه خلک خو کاسې وهي لګیا دي. او خدایه ښکلی باران وکې موسم یخ کې، پیغلې ځان ته لوپټې وهي لګیا دي. ما درته ووایې که نه ګرانه انتظار په کار دی، زه به دا ستا شم خو جانانه انتظار په کار دی. او رنګ به لازم راوړي دا ستاسو قرباني پښتنو، چرته هم نشئ پرې پښیمانه انتظار په کار دی. او خاموشي دا سړی وژني، تنهایی د سړی وژني، تنهایی د سړی وژني، خاموشي د سړی وژني. ستا وړې وړې خبرې تباهي د سړی وژني، په مرۍ کې مې د زلفو تیزندي د سړی وژني. ګرانه مینه لا علاجه بیماري د سړی وژني. ځان صبرول غواړمه، تاویز کول غواړمه، په جار ویل غواړمه، تا هېرول غواړمه. زړه مې وایي ستا نه هغه زه به تل تل غواړمه. زه هم منصور په شانتې په دار ختل غواړمه. او ستا نه لږ لاس نیسمه خلک سیزل غواړمه. ملګرو امید لرم چې د ویډیو نه به یې خوند اخیستی. او بله خبره دا زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل لا نشان ورسره هم خامخا کلیک کړئ. او په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري زما د فیسبوک د پیج لینک او د آی ډی لینک. د دې نه علاوه زما بیخي نه آی ډي شته نه مې فیسبوک پیج شته. که چا سره پرې رابطه کیږي یا څوک ورسره رابطه کوي نو ما سره په دې رابطه کولی شئ.
بل تاسو ته د یوټیوب لینک هم ښکاري دغه سبسکرایب کولی شئ زه به کوشش کوم تاسو دپاره ښې ښې ویډیوز جوړې کړمه چېرته چې ښاد اوسئ اباد اوسئ که زړه مې یو ځل درنه تور شو وای 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 که بیا قبله شي مخ به نه درړوما او زما غریب جانان ته وایا وای 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 یا ستا د جونګړې یاد مې خوب ته نه پرېږدې نه